سلامونه درنو مینوالو تویر لیوال یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسې به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. ملګرو ستړی پښتون پیج درسره لایک کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې کړئ چې زموږ هره ویډیو در تاسو پورې در ورسیږي. د پښین د ځوانانو مشاعره ګورئ. د مشاعرې په دې بهیر کې ځوان شاعر عبدالمالک کلمیار صاحب ته بلنه ورکوم چې په خپل ښایسته کلام یې ونازوي. عبدالمالک کلمیار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ټول ملګرو په اجازه ارشاد غزل عرض ده. د شیطان پر لار چې تلي د لویه ستره، خود به لویږي هغه څوک د لوړ کمره. واه ډېر ښه. تر صفا روڼو اوبو یې خړې خوشي، تر صفا روڼو اوبو یې خړې خوشي، تر صفا روڼو اوبو یې خړې خوشي، رود به وړي چې څو ګډېږي بې ګودره. واه ډېر ښه کلمیار صاحب. چې عقلونه د دنیا کون په یکون سي، جوړ به نه کړي د بادار جوړ له ونره. واه ډېر ښه. او میوه کړي خو هره ونه ځان ته ځان ته، میوه کړي خو هره ونه ځان ته ځان ته، میوه کړي خو هره ونه ځان ته ځان ته، ډېرې ونې دي ولاړې بې ثمره. واه ډېر ښه. واه پښتانه یې رانه بیل به څنګه چم کړو، پښتانه یې رانه بیل په څنګه چم کړو، پښتانه یې رانه بیل په څنګه چم کړو، څوک به راسي پر دالار د خړ خیبره. واه ډېر ښه ډېر ښه. هره ورځ د مرګي حال راکوي موږ ته، هره ورځ د مرګي حال راکوي موږ ته، هره ورځ راکوي حال د مرګي موږ ته، نه پرېږدو موږ پښتانه د لارو بره. واه ډېر ښه. او تور له حد لره یو څه وړل هم پکار دي، تور له حد لره یو څه وړل هم پکار دي، تور له حد لره یو څه وړل هم پکار دي. کلمیاره پوکوه ځان په خبره. واه ډېر پر لار چې تلي د لویه سره، خود به لویږي هغه څوک د لوړ کمره. واه ډېر ښه یو جان ډېر ښه. درنو مینوالو دا و عبدالمالک کلمیار صاحب چې په خپل ښایسته کلام یې ونازولو. د ده نه یو جهان مننه. ملګرو ویډیو مخ ته شیروئ.